گورنمنٹ جیمز اینڈ جولری ټریننګ سنټر حیات آباد کې موجود دی او هلته په هغه ډپارټمنټ کې موجود وي په کوم ډپارټمنټ کې چې خام مال یعنی د غر نه کاڼې راشي او بیا هغه دلته پالش کیږي او د هغې کټینګ کیږي هغه ماشینونه دلته لګېدلي دي او تاسو وینئ چې دغه سټوډنټس یا کم زده کړونکي کسان دي چې دوی زده کړه کوي هغوی په دې باندې ماشینونو باندې لګیا دي د هغه کاڼو مختلف شیپس جوړوي نو دغه کټینګ او دا پالشینګ څنګه کیږي یا د دې ضرورت څومره دی یا زموږ په صوبه کې دغه کار کم حده پورې شوی دی د دې چې کم انسټرکټران دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو نو موږ سره یې اوسېږئ. د جیمز اینڈ جولری فیسټینګ ډپارټمنټ کې ولاړو کوم چې دلته د کاڼي خام کاڼي نه د هغې مخ جوړیږي یا د هغې پالشینګ کیږي یا د هغې کټینګ کیږي د هغې انسټرکټر سره ولاړ یو زه وتار کلی یم پروګرام کې. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. ستاسو نوم سره جي؟ زما جی هارون رشید نوم دی جی. هارون رشید تاسو د کوم ځای؟ زه سر د صوابی یم جی. د صوابی. ښه دا راته ووایه چې دا چې کوم ډپارټمنټ دی ستاسو دې کې تاسو خلکو ته زده کړه ښایه نو دا زده کړه د څونه ټایم ټریننګ دی او دغه څونه ضروري ده د دې کاڼي د پالشینګ لپاره؟ سر د دې ټایم چې دی تقریبا 6 میاشتې دی او دا سر دلته موږ کټینګ او پالشینګ کوو دا ډېر ضروري شی دی ځکه چې زموږ خپل ملک کم سټون وي هغه د دلته نه بهر ځي او د هغې کټینګ هلته بیا دوباره هغه ریکټ کوي نو چې زموږ دا سنټر کوم دی دلته هلکان ټرین شي نو هغوی دلته نه باقاعده ښه مادېدار هغه کوم سټینډرډ کټینګ چې کېږي انټرنیشنل هغه کټینګ زده کړي او دلته زموږ خام مال چې کوم کټ کېږي او پالشي کېږي نو هغه بیا بهر لیږلی شي. قدرمنو دا یو بل کلاس ته راغلو چې دې ته جیمز سټون آیډنټیفیکیشن وایي یعنی د کاڼي پیژنګلو چې کوم کاڼي دي لکه دې کې مختلف داسې دي چې هغې پیژنګلو پکار ده چې دا کوم قسم کاڼي دي نو دا پوکراج دی بل دی او دا روغ دی که ناروغه دی د دې هم دلته پته لګي چې دا کاڼي کم قسم دی او څونه دی د دې په حواله به د دې ټیچر سره هم خبرې کوو او د کلاس کې کم سټوډنټس ناست دي د هغوی سره به هم خبرې کوو چې یاره دا جیمز سټون آیډنټیفیکیشن یا د کاڼي پیژنګلو څنګه کیدی شي په کومه طریقه کیدی شي. بچې دلته څه زده کړې راغلی دلته سر موږ چې کوم دی جیمز سټون آیډنټیفیکیشن کوو موږ سره چې کوم دی ډفرنټ ټولز دي په هغې باندې موږ معلوموو چې دا جیمز سټون چې کوم دی دا کم ټایپ دی او کم سټونز دی دا چې کوم دی بیا موږ د دلته آیډنټیفیکیشن هر څه وکړو بیا چې کوم دی موږ دې نه پس مارکیټ ته ځو او د خپل بزنس سټارټ کولو اراده لرو. خیبر پښتونخوا د دې لپاره یو ډېر مشهوره صوبه ده ځکه چې د پخوا نه موږ وینو چې دلته انګریزان او د بهر ملکونو خلک راځي او خاص کر جیمز سټون دپاره او د مختلف کاڼو دپاره دلته ستا په خیال چې په خیبر پښتونخوا کې مارکیټ دې دپاره څنګه دی؟ د خیبر پښتونخوا مارکیټ خو دې دپاره ډېر ښه دی لکه څنګه چې دلته پېښور نمک منډی کې ښه مارکیټ لګي او خیبر پښتونخوا کې موږ سره ډېر زیات جیمز سټون دي اوس لکه که موږ وګورو سوات کې موږ سره ایمرلډ دي په مردان کې کاټلان کې ټوپاز دي نو مارکیټ چې کوم دی دلته جیمز سټون ډېر زیات واست دی او ښه دی لکه مونږ سره د کلاس کې د جیمز سټون یو بل طالب علم موجود دی تیمور خان او هغه سره به خبرې کوو ځکه چې ما وکتل هغه ته په ټیبل باندې بلا کاڼي پراته نو د هغه نه به لږه تپوس کوو. السلام علیکم. السلام علیکم سر تاسو ښه طبیعت هم ښه. مونږ دا واورېدل چې ته آلریډي په دې جیمز سټون یعنې د کاڼو په دې کاروبار کې ان یو د دې کاروباري مې نو دا کاروباري چې نو بیا د کاروباري سړي دپاره هم دلته راتګ داخله ضروري وي د پیژنګلو؟ سر جی موږ به پیله بازار ته همداسې تلو خو هغه موږ سره دومره نالج نه و چېرې دا سټونز کم ځینې راځي د دې سټیریشن د دې فیچر څه شي دي مثال په طور لکه موږ له به چا یو کاڼی راکړو
سټون به جیم سټون راکړو نو به ما تپوس وکړو چې یاره دا کم سټون دی دوی ویل یاره دا ټرملین دی بیروج ما به ګرین کلر کې سبا به چې لاړو بل کاڼی به راکړو هلکه دا کم یو کاڼی دی ویل یاره دا پینک ټرملین دی موږ ویل دا هم ټرملین فیملي ده وایه نو په دې شي موږ نه رسېدو بیا ګرین کلر کې موږ سره نور هم داسې سټون راځي هغې پہچان موږ نشو کولی نو دلته چې موږ رالو سر جي د موږ دا فایده میلاوه چې یاره موږ تیوري کلر څه وویلې نو اینه موږ ته دا اندازه وشوه چې یاره بازار او د دې ډېر فرق دی تاسو سره نالج نه وي هلته لاړ شي لکه ړوند چې سړی لاړ شي خالي سټونز کتل نه وي یا د هغې بای سیل پرچیز نه وي کول چېرې ستاسو کې دا دغه راشي چې یاره تاسو خالي کاروبار شروع دې دپاره بیکګراونډ کې تاسو سره بیک شي هغه نالج تاسو سره وي نو دې نه مخکې تاسو لی شئ بیا دا راته ووایه چې د دې چې کوم زده کړه تاسو دلته وکړئ انټرنیشنل مارکیټ کې د دې فایده سټوډنټس ته شته او که نه شته سر جي دې فایده دا ده لکه تاسو دلته بازار ته لاړ شئ دلته یو مارکیټ دی د مکمنډۍ په نوم هلته هلکان ډېر بریلینټ وي هغوی سره مال وي خو هغوی دا نه پېژني چې یاره دې آرای کول دي سپیکټرم کول دي د دې ویټ ان ایئر څنګه کولی دی ویټ ان واټر څنګه کولی دی هغې نه بیا هغه ګریویټي موږ ته معلومیږي چې دا کم یو سټون دی نو هغې د وجې د هغې په دې پاتې دي او موږ ته دا فایده کېږي سړي چې موږ دلته سټون چیک کوو په دې ټولز باندې نو موږ ته فیچرز پته ولګي چې یاره دا زموږ سټون دا دی دا پلانکې فیملي سره تعلق ساتي بس دا زموږ فایده دی جي نور هغوی هم کاروبار کې موږ هم دا میشن دی چې موږ هم بزنس وکړو خو زموږ د هغوی انټرنیشنلی دا فرق دی که هغوی ته یو بهرنی کس ووایي چې یاره د دې فیچر څه دي او دا تاسو څنګه پته لګي نو دې کې هغوی ورته بیا نشي ویلی زموږ ته دا نالج دی چې موږ ته پته لګي چې یاره دا د کم ټولز باندې موږ د دې دغه کوو پته لګي موږ ته چې یاره دا هسټري ورته بیانوي چې تاسو سره په ټیبل باندې څه کاڼي پراته دي زه وینم نو دا لږ زمونږ قدرمنو ته داسې وښایي لاس کې چې یاره دا کم کم کاڼي دي او دا د کم ځای نه راغلي دي زما سر جي موږ سره دلته په انسټیټیوټ کې وي موږ سره خپل وي بیګ کې ګرځو راګرځو دا چې دی جي ایګیټ دی ښه او جي ایګیټ زموږ خلک ورته حقیق وایي او جي نو دا حقیق چې کوم دی دا کم ځای کې ملاویږي او په کم غر کې وي دا خو جرجي سلسټنی فیملی سره وي او دا اورنج راځي ریډش دې ته وایي کیرلاین هغې فارم کې دي سر جي او د دې موږ ته دا معلومیږي چې دې باندې دا وایټ دا لاینز چې کوم وي تاسو ته ښکاري دا دی نو دوی نه موږ ته پته لګي چې دا ایګیټ دی یو دې کې یو بل کاڼی راځي هغه بالکل بلو کلر کې وي بې دا سټیریشن او دا فارم کې نه وي هغې ته ټرکوایز وي فیروزه وایي क्लास में हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक मोहतरमा बेटी है उससे बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम अस्सलाम योर गुड नेम जी मेरा नाम जी महरीन नज़ीर है जी महरीन ये बताएं आप ये जो स्कोप से देख रही थी ये क्या हो रहा था एक्चुअली ऐसा है इसको टक्सन लाइट बोलते हैं और ये लूप है लूप में हम जो कट स्टोन हमारे पास आता है उसका इंक्लूजन देख रहे होते हैं कि ये कितना क्लियर है जितना ये क्लियर होता है उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा होती है और इसमें इंक्लूजन अगर आता है तो इससे इसकी प्राइस कम हो जाती है लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बाज़ कट स्टोन में जो रेयर इंक्लूजन्स होते हैं उसकी वजह से उसकी प्राइस एनहांस हो जाती है जी तो इसकी जो पहचान है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है वो कैसे कर सकते हैं बंदा जी बिल्कुल इसमें ये कि अब ये देखिए मेरे हाथ में जो है ये कट स्टोन है ये ऐसे लगता है जैसे ये एमरल्ड है लेकिन ये एमरल्ड नहीं है हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये जो है वो रियल है या इमिटेशन है इमिटेशन मीन्स जियोलॉजी लैंग्वेज में इमिटेशन फेक को बोलते हैं जो हमने असेसमेंट की है डिफरेंट टूल्स के ज़रिए तो ये हमारे पास आ रहा है वो क्रिस्टल है मतलब ये एमरल्ड नहीं है क्रिस्टल है دا راته وایي چې دلته په کم خیال رالی په دې دومره د دې نه پس خو خلک چې کوم دی هغه وایي یاره بس کور کې مو ورته وایي یاره وایي الله الله کوه چې ته جومات کې کښېنه اکثر ورته دا کور کې خو زمونږ پښتانه خو دغسې یي که نه چې سپینګیري چې وایي هلکه بس نور کار مه کوه بچي هم ورته وایي بابا وایي بس نو دې نه پس چې ته ریټایرمنټ نه پس بیا دلته راتګ د دې څه سوچ کې دا خبره راله نو آفټر ریټایرمنټ بیا ما دلته وزټ وکړو زه د پرنسپل صاحب سره ملاقات مې وکړو او هغوی ته مې د خواهش اظهار وکړو هغوی راته وی چې زمونږ اډمیشن خو د دې دپاره جوانان راځي
او هغوی دپاره دا زیاته بهتره ده چې هغوی اډمیشن واخلي او هغوی ته ټریننګ ورکړی شي. نو ګورو به که چېرې سیټ پاتې شو نو موږ به بیا تعالی مقدر کو. زما خوشقسمتي وه چې یو سیټ هغه اویلیبل و او بیا زه خبر کړی شوم، زه بیا رالم او د هغې چې کومه فارمیلیټیز و هغې کې زه اپیر شوم او هغه اډمیشن زما وشو، رجسټریشن زما وشو او زه ډېر زیات خوشحاله یم، خوشقسمته یم چې ماته دا اډمیشن میلاو شو. قدرمن څنګه چې موږ تاسو ته خبر وکړه چې جیمسټون آیډنټیفیکیشن کلاس چې کوم دی په دې کې د کاڼي پیژنګلو د هغې ټیچر سره ناست یو او هغې نه به ځان پوهیو چې یاره دا کورس څومره دی یا دې کې دا سټوډنټس په څونه ټایم کې دا پیژنګلو کولی شي. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ګډ نیم جی؟ زما نوم نوید خان دی جی. نوید خان دا راته ووایه جی چې تاسو دا کم کلاس چې دی یا دا انسټیټیوټ چې دی دا کله نه شروع شوي دی او په دغه کې دا د جیمسټون چې کم پیژنګلو دا د دې طریقه کار څه دی دا راته ووایه. زمونږ جیمالوجي سیکشن چې دی که نه نو دا 2020 نه سټارټ شوی دی دلته کې. مخکې دا فیډرل ګورنمنټ سره و، نو هغې نه بعد دا بیا کیبي ګورنمنټ سره پرووینشل ګورنمنټ سره مرج شو. نو جیمالوجي دا سیکشن چې کوم زمونږ د جیمالوجي سیکشن دی سټارټ کړی دا 2020 کې سټارټ شوی دی او دلته کې موږ سره چې کوم دی نو 6 منټ ډپلوما کېږي جیمسټون آیډنټیفیکیشن کې. هغې کې مختلف دی اول موږ فزیکل پراپرټي په بیس باندې موږ آیډنټیفیکیشن کوو، لکه چې رف فارم کې سټون کم په موږ سره په ماونټین کې راځي نو هغوی آیډنټیفیکیشن دی به موږ فزیکلی وکړو. بیا هغې نه بعد چې یو سټون موږ کټ کړو که نه رف فارم کټ سټون رف فارم موږ کټ کړو پالیش کړو نو بیا موږ هغې دی باندې هغې آیډنټیفیکیشن کوو. هغه آیډنټیفیکیشن چې کوم دی نو هغه لکه همداسې لکه فزیکلی هغې ګرانې شي. نو دې هغې دپاره مختلف ټولز دي د سټون پې لګیا دي پریکټس کوي، تاسو به دی وګورئ نو بیا موږ د هغه ټولز په ذریعه باندې دی آیډنټیفیکیشن کې د کټ سټون. قدرمنو تاسو د ګورنمنټ جیمز اینډ جولري انسټیټیوټ چې کوم حیات آباد کې دی د هغې مختلف سیکشنې تاسو ته موږ وښولې او هغې سره موږ خبرې اترې مو کړې. خو دې چې کوم کار دی یا د دې چې کوم معیار دی هغې دپاره نور هم پاملرنه پکار ده د ګورنمنټ د طرفه چېرې دې ته پاملرنه وکړي او دې کې نور هم کار وکړي. یوازې په یو پېښور کې یو انسټیټیوټ نه دی پکار بلکې زه وایم چې په هر ډویژن کې د صوبې یو انسټیټیوټ جوړ شي. انشاءالله په نورو پروګرامونو کې به بیا ستاسو سره ډاکټر لطیف خان ورزی حاضر وي. د لوی الله په امان.